اوبه به طبیعي که مصنوعي؟ دا چې ما چې پې ریسرچ وکړی حاجي صاحب دا چې د ارټیفیشل دی مصنوعي دی ښه مصنوعي دی او شاوخوا 45 متره یې دی اوږدوالی ده او دغه ډبره چې ده دا بیا اورجنل ده نو دې کې داسې سیستم کارول شوی که دلته مثلا هوا ډېره توده هم اوسي نو دا هغه هوا معتدله ساتي لکه یو څه یخوالی پکې پیدا کوي نو همدغه لامل دی چې دلته ګڼ شمېر کسان راځي او زمونږ افغانستان کې ماشاءالله ګوره ښایسته ښایسته ځایونه دي ښایسته ښایسته منظرې دي دا واټرفال خو که څه ارټیفیشل دی مصنوعي دی زمونږ کې اورجنل شته زمونږ افغانستان کې مونږ دغه زمینه نه ده مساعد کړې دا اوس ګورئ مونږ په دوبۍ کې ولو حاجي صاحب په شارجه کې و همداسې تاسو هم شارجه کې ولئ دیدو مونږ تر منځه پورې دغه واټرفال را رسولی چې ګواکې دلته مونږ دغسې یو شی لرو مونږ ډېر طبیعي ځایونه لرو باید تر نړیوالو یې ورسوو او نړیوال په دې پوه کړو چې موږ داسې طبیعي ښکلاګانې لرو نو دې ته ډېر کار پکار دی او انشاءالله چې وطن کې لکه اوس چې څنګه ارامي دی که همداسې یو څو کاله نور هم ارامي اوسي انشاءالله چې دغه خوبونه به په حقیقت بدل شي الله دې وکړي زموږ او ستاسو مجموع کې طبیعي دی شمالي پلاو او ته ماشاءالله حاجي صاحب ډېر بلد یې او سالنګ کونړ پلاو داسې ځایونه موږ تاسو لرو مثلا بدخشان په بدخشان کې په تخار کې په ترخار کې چې ټولې داسې ځایونه دي په شمالي په ولسوالۍ کې ګلدره کې فرزه کې سهالت کې مثلا فرزه کې ماشاءالله موږ ښایسته واټرفال لرو آبشار دی فرزه کې آبشار دی چې په ټوله نړۍ کې نشته بالکل هغلته اوس ماشاءالله ډېر سیلانیان ورځي فرضې ته او ښایسته واټرفال هم شته ده ښایسته واټرفال دی لکه دا خو مصنوعي دی خو هغه اورجنال دی ماشاءالله دا د 45 مترو لوړوالی ده هغه شاوخوا د 100 مترو نه هم لوړوالی ډېر دی نو طبیعي شیان ډېر خوند کوي که مصنوعي چې دومره خوند کوي نو طبیعي بیا وګوره چې څومره به خوند کوي